څه؟ ولې شیطان ولې داسې کوي؟ د څه لپاره؟ د هغه شي لپاره چې مونږ ورته کبر وایو. کبر څه شی دی؟ کبر له کبره نه اخیستل شوی او کبره د اکبر د کلمې مصدر دی او یوازې الله تعالی اکبر دی او هغه الله تعالی له هر څه لوی دی. انسان، ملائکې، جن یا هر بل څه د دې حق نه لري چې الله تعالی ته راشي ووایي چې زه داسې یم او هسې یم. ته یې څوک؟ الله تعالی درته یو امر کړی او ته یې باید ترسره کړې. مهمه خبره دا ده چې ډیری خلک فکر کوي چې د شیطان له امله مونږ ګناه کوو. د همدې لپاره پوښتنه کوي چې ولې الله تعالی شیطان خلق کړی دی او یا دا چې ولې الله تعالی شیطان له منځه یونور چې له مونږ ګناه نه کېده. دلته یوه تېروتنه شوې، شیطان پرته له وسوسې هیڅ هم نشي کولی. د ښه وضاحت لپاره اجازه راکړئ یوه پوښتنه وکړم. هغه دا چې مخکې له ابلیس په شیطان څه وشول؟ مطلب ابلیس یوازینی لومړی شیطان دی. مخکې له دې بل شیطان نه و موجود، نو ابلیس ته چا وویل چې د الله تعالی نافرماني دې وکړي؟ جواب یې ساده دی، له هغه مخکې شیطان نه و مګر دا د ابلیس نفس و چې هغه یې مجبوره کړ تر څو د الله تعالی نافرماني وکړي. نو فرض کوي که شیطان نه وای بیا هم موږ نفس لرو چې له امله یې کیدای شي ګناه وکړو، ځکه دا نړۍ د انسان او جنیاتو لپاره یوه ازموینه ده. ابلیس هم په دې ازموینه کې شامل دی ځکه هغه هم پیری دی او نفس لري. نو الله تعالی هغه شیطان نه دی پیدا کړی بلکې هغه خپله ټاکلی چې شیطان شي. نه یوازې ابلیس بلکې ټول شیطانان د الله نه په نافرمانۍ سره ټاکي چې شیطانان اوسي. وروسته څه وشوه؟ الله تعالی آدم علیه السلام ته وویل چې له جنت خوند واخله، اما هلته یوه ونه ده چې نه باید هغې ته ورنږدې شي، البته چې په پاتې کیسې پوهیږئ. ځکه شیطان د هغه او بیبي هوا خواته راغی او هغوی ته یې وسوسه وکړه چې له امله یې هغوی له اسمانه راښکته کړی شو. الله تعالی پوهېده چې هغوی به له دې ونې غنم وخوري ځکه خو یې هلته ساتلی و. ټول دلایل د دې کیسې دا و چې تاسو د اسلام په ښکلا پوه شئ، همدا چې دا ژوند پرته له ازموینې بل څه نه دی. دا ښکاره ده چې ابلیس د ټولو شیطانانو لومړی شیطان و، نو هغه د شیطانانو رهبر دی او ټول شیطانان د ازموینې یوه وسیله بلل کیږي. سره له دې خپله دوی هم په دې ازموینه کې شامل